بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ ورونو په دې ویډیو کې موږ نن دا خبرې کوو چې تاسو به رمضان او روزې مبارکې میاشت څنګه تیروئ. موږ له باغې کې څه کول پکار دي چې موږ څوک الله پاک باندې ځان باغې کې وبخو او دې باره کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم څومره سخت وعید فرمایلی دی هغه څه دی. د ټولو نه مخکې موږ د الله پاک نه دا دعا کوو چې الله پاک تاسو ته د ایمان او د صحت او ښایسته او ښکلې حالت نصیب کړي او چې تاسو کوم ځای کې هم یې تاسو په امن سره او تاسو محفوظ یې. خجی نو هغه کوم وعید دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی. واقعا داسې ده احادیث مبارکو کې راځي چې ځل رسول الله مبارک راغلی جمعات ته مسجد ته تشریف راوړو چې مسجد ته تشریف راوړو نو سوعازي کو صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم ته نوراله او د منبر باندې خطو نو منبر په یو کوړی باندې کله خپکه خدای امین اووي په دیو کوړی باندې خپکه خدای امین اووي په دریم کوړی خپکه خدای امین او فرمایو. نو د امین ولی اووي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د منبر نخپل راکوشو تشریف راکته کو نو صحابه کرام ورته وی چې یا رسول الله نن خو تاسو ناشنا عمل کو نور کله تاسو د عمل نه دی کړي هغه عمل څه دی. نبی اسلام مبارک ورته فرمایل چې ما څنګه حضرت جبرائیل امین علیه السلام را علیه هغه ماته وی چې ته په دې زما به خیرو باندې امین وایم. هغه نه یو دا خیره هم وا چې چا باندې رمضان میاشت راغله او هغه د رمضان په میاشت کې دومره اعمال نکړل دا شانت اعمال نکړل عبادت نکړل ذکر اذکار نکو چې د هغه په وجه الله پاک د هغه مغفرت ونکي. نو چې د باندې رمضان تیر شو او د دوه اعمال نکړل او د مغفرت ونشنو داسې کس ته الله پاک هلاک کی. دا جبرائیل امین علیہ السلام خیره وکړه بیا رسول الله مبارک پاغي باندې امین او وی نو ګورئ خیره څومره سخت وا ادکه مقربه پرشتي وا چې پاغي باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم امین هم ویل. د مونږ تاسو لپاره پکاري چې رمضان د میاشت روانه ده چې رمضان میاشت کې دا سنت اعمال کو دا شانت ذکر او اذکار او عبادت کو چې الله پاک باندې ځان مونږ وبخو. زمونږ تاسو غټه مسله دا ده چې مونږ روزه کې راځي وای روزه لنډول زمونږ سی چې کینې دوه کسان درې کسان کینو او چا بس بغیبت کو چا بس بخبره طریقو نو مونږ تاسو لپاره کار دي چې غیبت نه ځانو ساتو بل چا سره د ناس نه ځانو ساتو ځکه چې مونږ خامخ یو ځای شو چا بس بخبره کو مونږ لپاره کار دي چې قرآن کریم تلاوت کو ذکر واسکار کو کې اوسړه ډیر ستړی وي او هیڅ نشي کولای نه خاموش دي کینی په آرام سره کتاب دی وګوري او کو بیا هم داس نشي کولای نه خوب دی کی خیر دی خدا دې دې به غیبت نه بل چا پس خبرو ترونه محفوظ وي. ذکر جدید نشي ویل چې صرف خوراک ختم کو روزي خپل آداب دي آداب به ان شاء الله موږ تاسو ته بل ویډیو کې بیان کو خو موږ د آداب متعلق او د هغه آداب سره روزه ونیو چې بس غیبت نه کو سو بد نظری نه کو غلط سوچ فکر زموږ دماغ ته را نشي نه موږ له داسې روزه تیرول پکار داسې روزه تیرول نه دی پکار چې صرف سړی وي زما روزه را خوراک نو کوم اسخاق نو کوم نو هر څه ګناهونو کې اختوي غیبت کوي دی سود کوي دی او نور څه نشي تماشې دی کوي نو موږ له دین ځان ساتل پکار دی. ټیک شو جی موږ له داسې روزه تیرول پکار دی چې هغه روزه موږ تیر کو الله پاک موږ په غیبت باندې رضا شي امون له باغی باندې بخنه مغفرت الله پاک کی نو الله پاک دې دا روزه مونږ باندې بخیر خیریت سره راولي او خیر طریقې سره مونږ له تیرولو د روزې توفیق راکړي او ان شاء الله که تاسو ته ویډیو خسته خولې ولګي نور ملګرو سره شیر کړئ موږ سره وځایو شي ان شاء الله موږ تاسو ته مزیدار خسته ویډیوګانې درکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.